السيد آل شخرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ملګرو، خوند کوي چې داسې محفلونه جوړې د مینې د محبت. دلته چې کوم د موږ میزبان دی یو غوړ ډیره شکریا چې یو ماحول جوړ کړلی. دا پروګرام د مکړوال چې کوم ټي وي دا د هغو ملګرو زیر اهتمام ده. تاسو دا مشاعره د تراب نیوز نه ګورو. څرنګه خبره اوس له مجبور وای خبره وکړه چې شاعر چې د داد غواړي د درسب خبره چې د قدر حق لري مجذوب د کافګار د درد کنه شاعر ته به څوک څه ورکي وانه بغیر. نو موږ شاعران چې وي دا د داد وږي دي د عزت وږي. امید ده چې ملګري به له کنجوسي نه کار نه اخلي. د هر پروګرام بیا داسې یو ادبي پروګرام چې لوازمات یو خپل ادابي روایاتي د موږ او تاسو د دې نن یو نشست د مشاعرې صدارت د موږ د اقبال بهلول صاحب مشر ورور چې کوشلای شعر لیکي او هغه وجه به زه وایم چې دا چې یو به د بهلول صاحب خامخا سر وي او دویمه دا چې زه وایم چې کوم خلک د چا په رګونو چې دی چې د درد صاحب د رښتې وینه شریکه وي نو ظاهره خبره ده چې به خامخا شاعري. نو اقبال صاغر صاحب به د موږ او تاسو د دې نشیز د دې مشاعرې صدارت کوي. ما امید ده چې تاسو به ما سره تایید دي. دې سره د موږ او تاسو د دې نن غونډې مهمان خصوصي د موږ یو ډیر ګران ورور چې په ادب باندې مین ده په شعر باندې مین ده شعر سره مینه لري د موږ ورور محترم عادل خان د موږ او تاسو د دې مشاعرې مهمان خصوصي به چې کوم دلته له موږ سره اعزازي میلمانه دي د مروتو بلکې زه به دا ووایم چې د ټول پښتونستان یو هغه اواز چې ډیر کم پښتون به چې هغه اواز به د هغو غوږو ته چې نه رسله ډیر کم داسې پښتانه به د ما مراد خدای بخښلی محترم دمساز مروت صاحب فرزند چې په دې وخت چې موږ فخر په کوو چې د موږ د مروتو نام د پښتنو ته الحمدلله ورساوه او چې چیرته پښتانه آباد دي هغه به خامخا د فلکناز استاد له نام نه واقف وي او هغه وجه به غټه دا وي چې چونکې د تربیت په یو داسې خاندان چې سلی ده په یوې داسې کورنۍ چې سلی ده چې هغه زه به دا ووایم چې فنکاري او د استادي هغه د دو کور چې کومه ده غلامه به تېرسلي ځکه چې دمساز مروت صاحب د پښتنو په زړو باندې تر یو وخته پورې بادشاهي کړې ده او هغه ته خدای چې کوم آواز ورکړی او هغه چې کوم قربان و نو دا مشران سپین ږیرو ته به یاد یې دلته تاسو علاقې ته به ډېر راغلی نو ظاهره خبره ده چې د دمساز مروت بچای او هغه چې کمال نه وي نو زه وایم چې څرنګه پښتنو متل ده چې ښې غوښې چې هغه ښه زوم نه وي که نه نو خامخا چې د دمساز مروت بچای نو الله پاک ښه فن ورکړی ده. د موږ او تاسو د دې نشیست د دې مشاعرې اعزازي میلمه به محترم فلکناز استاد او د موږ ګران ورور رفیع الله بی له موږ تاسو سره په دې مشاعرې چې د پښتونستان د ادب یو داسې نام چې هغه الحمدلله د موږ مروتو ادب چې کوم یو جان ته دنیا جوړه کړې ده د تصوف په دنیا چې هغه ثاني نه لري بلکې چې څومره مشران شاعران دي هغه خو تر دې حده پورې وایي چې که یو وری موږ چا د رحمان بابا د حمزه بابا نه بعد د چا په تصوف په شاعري باندې وسواس ماتیږي نو هغه محترم اقبال بهلول مروت صاحب ده د موږ مشر ده او موږ فخر پکوو
د له وجې نه موږ مروت پښتانه پیژني خلک د روایاتو تر مخه به د خپل شاعري مات ګډ یو څو شعرونه درته وړاندې کړه چې روان په لاره باندې ړنګ ړنګ قدمونه ږدوي روان په لاره باندې ړنګ ړنګ قدمونه ږدوي لکه چې بیا مې په زړګي باندې داغونه ږدوي روان په لاره باندې ړنګ ړنګ قدمونه ږدوي لکه چې بیا مې په زړګي باندې داغونه ږدوي بیا آینې ته د ولاړ پیکي چې پیري ګلان بیا آینې ته د ولاړ پیکي چې پیري ګلان په سپین رخسار سرو اننګو باندې خالونه ږدوي او بیا وارثان د ابرها په بدمستۍ کې مست دي بیا وارثان د ابرها په بدمستۍ کې مست دي خوب ویني سین کې د کعبې پلید ګامونه ږدوي مننه چې بیا وارثان د ابرها په بدمستۍ کې مست دي خوب ویني سین کې د کعبې پلید ګامونه ږدوي او بیا یې زړګي کور ته روان جوړ د مودو مسافر بیا یې زړګي کور ته روان جوړ د مودو مسافر توراب لګیا د ورته لاره چې ګلونه دلته له موږ سره شاعرانو چې کوم ملګري برخه اخلي په دې مشاعرې چې محترم همنواز صاحب اختر درزي نورزمان بیدار صاحب او تور اسمت افتاب کرنخیل او شیخ نجیب صاحب او نظم خیل او صفدر مجبور صاحب او سنگر اسماعیل خان او سنگر اسماعیل خان او بلاور مجبور دا شاعران لمونږ تاسو سره په دې مشاعرې چې برخه اخلي له هر څه نه مخکې به زه محترم نورزمان بیدار ورته خواست وکړه چې له تاسو سره خپل شعر شریک کړي محترم نورزمان بیدار ډېره داسې ده که نه چې یو درد صاحب شعر ده چې غزل که چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور اخلي اوس خبره دا ده چې تاسو لوټ کي داسې داد ورکوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تراب صاحب ډېره مننه چې دومره لرې نه تاسو تکلیف وکړو موږ ته دلته مکړوال ته راغلي یو او بهلول صاحب تاسو هم ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته وخت راکړو او فلکناز تاسو خو تاسو ډېره مننه او تاسو سره چې څومره ملګري راغلي دي د ټولو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ ته وخت راکو او موږ ته دغه ځای ته راللو زه به یو څو شعرونه تاسو ته پیش کړم روان وم د خیالونو په دنیا کې په سفر روان وم د خیالونو په دنیا کې په سفر خوشحال وم جانان سره په خوا کې په سفر او مزه کوي چې څنګ په څنګ یاران سره روان وي مزه کوي چې څنګ په څنګ یاران سره روان وي کوترې هم جوړه درومي هوا کې په سفر او سپرلی هر خوا ګلونه وسپړلي د الفت سپرلی هر خوا ګلونه وسپړلي د الفت خوږ وخت و خو زر تیر شو په خندا کې په سفر شعر عرض د بهلول صاحب د عشق په نیمه لاره کې د پرېښم بې وفا د عشق په نیمه لاره کې د پرېښم بې وفا شول پاتې ارمانونه په ژړا کې په سفر او لاخو نور زمان بیداره لرې و منزل د مینې لاخو نور زمان بیداره لرې و منزل د مینې ساګانې د شوې ختمې په صحرا کې په سفر بهلول صاحب دا شعرونه مې نوي لیکلي دي یو څو شکر دی اوس خو مې زړګی ورو ورو ښه کېږي شکر دی اوس خو مې زړګی ورو ورو ښه کېږي را سره خپل ښکلی لالی ورو ورو ښه کېږي او مخکې به
تل په نه کیسه غوسه کېدلو مخکې به تل په نه کیسه غوسه کېدلو اوس راته خاندي دا سړی